السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو سکیچ زده کړې ته پخیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د سیم کارتونو د جوړولو طریقه ښیو چې څنګه کولی شو د سیم کارتونو اپلیکیشن جوړ کړو. نو د شروع کولو نه مخکې که چېرته تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. نو ویډیو شروع کوو. لومړی به تاسو د جمع علامه باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو یو نوم ورته انتخاب کړئ. مثلا زه ورته انتخابومه افغان نیټورک. کله مو چې دا ولیکه نو تاسو به کریټ اپ باندې کلیک کړئ. نو چې کله مو کلیک کوو اوس به اپلیکیشن را خلاص کړو. نو د دې نه مخکې چې اپلیکیشن جوړ کړو لومړی ورته د شروع صفحه جوړوو او دغه ټول بار ورڅخه لرې کوو چې مکمل سکرین شي. اوس یو لاینر وي راخلو، دا مو واچوو. د دې نه بعد د دغه سورس یې ده میچ فرانټ کوو. دا مو چې کله میچ فرانټ کړو لومړی اوس دوهم برخه کې انځور راخلو. نو لومړی د دغه لاینر یا هم بیکګراونډ دا کوم ګراویټي چې ده دا سینټر کوو. کله مو چې دا سینټر کړه اوس د مینیو برخې نو د ده د انځور سور او هغه برابروو. کله مو چې دا برابر کړ اوس د انځورونو برخو کې لومړی زه ګورم که دلته کوم انځور پیدا سي د ده ځای څخه یې رااخلو، که دلته نه و بیا به یې له ګالري څخه راواخلو. نو دلته خو نه ښکاري نو مجبوره یې سو ګالري نه یې راواخلو. نو دیس پروجیکټ ته راځو او دغه جمع علامه باندې کلیک کوو، بیا دغه کامرې په عکس کلیک کوو، بیا ګالري ته ځو، د ګالري څخه یو انځور رااخلو ورته ډاونلوډ برخه کې لاندې راځو. دا د سیم کارتونو په انځور باندې کلیک کوو. دا مو چې کله اضافه کړ همدا نوم یې سم دی. سیو باندې کلیک کوو. کله چې سیو کوو اوس به شاته راووځو. نو د ده ولاړوالی چې ده دا انځور چې ده په سور کې چارکونجه نه ده، سور کې کم ده، نو سور یې چې ده ولاړوالی البته ولاړوالی سل مو کوو. د دې نه بعد انځور انتخابوو. انځور دا سکیل ټایپ چې ده دا فټ ایکس وای کوو. کله مو چې دا کړ نو انځور به سم ښکاره شي. اوس د دغه لاینر بیکګراونډ سپین رنګ ته بدلوو تر څو د دغه انځور سره یو شی ښکاره سي. نو د انځور کار خو خلاص شو. اوس یو متن راخلو. نو د متن اندازه به ټکسټ سایز دلته به 20 کړو. کله مو چې دا 20 کړ اوس به د دې نه بعد پکې ټکسټ ویو د دې نوم به ورکړو افغان نیټورک. نو اوس یو لوډینګ هم راخلو. پراګریس بار دا کموالی نور هم په سور کې دا کموو 1300 په 1300 کې. نو دا 13 هم 13 د نه بعد د دا فیډینګ چې ده دا به 8 ده، دا به 0 کړو. کله چې دا 0 کړو نو د لوډینګ کار یې هم خلاص شو. نو د دې نه بعد به تاسو راسئ اوس د مین اکټیویټي کمپوننټ برخې ته. دلته به تاسو 2 کمپوننټه اضافه کړئ چې لومړی چې د انټرنیټ برخه یعنې یو صفحې ته د تللو نه بلې صفحې ته پکارېږي، او دوهم به ټایمر یعنې د وخت اندازه کولو چې د شروع صفحه څومره وخت وښیي. نو اوس راځو ان کریټ برخې ته. کله چې ان کریټ ته راغلو نو لاندې بټن باندې د کلیک کوو او بیا کمپوننټ برخه کې
کمپوننټ. دې نه بعد تاسو اخري خوا دریم بلاک وي هغه به راواخلئ او کته به یې کېږدئ او د دې نه بعد به دلته ټي انتخاب کړئ او دلته به تاسو وخت ورته انتخاب کړئ، مثلا 3 ثانیو لپاره 3000 MS کارېږي او همدارنګه که 4 ثانیې بیا 4000 او که 5 ثانیې 5000 ثانیې. نو مخکې دغه بلاک اوس نه ږدو په دې چې دوهمه صفحه مو نه ده جوړه کړې، نو دویمه صفحه جوړوو بیا راځو بېرته دلته. نو اوس به راسو د جمع علامه باندې به کلیک کوو، دلته به یو د کور صفحه جوړه کړو، کورپاڼې صفحه دلته ورته لیکو کور. یا مو چې کله ولیکو ایډ کوو یې بېرته راځو لومړۍ صفحې ته، دلته د ایونټ برخې نه انکریډ ته راځو بېرته هماغه بلاک اوس ږدو. کله مو چې دغه کېښود دلته به اوس تاسو انتخاب کوئ آی او دغه ځای کې به تاسو هماغه دویمه صفحه انتخاب کوئ. د نه بعد به تاسو راسئ سیټ سکرین خو مو کېښود، اوس به راسو سټارټ اکټیویټي ته، دا به هم کېږدو. د نه بعد به تاسو له اخرې خوا دوهم یعنې فینش اکټیویټي، یو فینش ایفنټ دی یو فینش اکټیویټي، نو تاسو به له اخرې خوا دوهم فینش اکټیویټي راواخلئ دلته به یې کېږدئ. کله مو چې دا کېښود اوس به راسو نو د شروع د صفحې کار خو خلاص شو، نو دوهمه صفحه کې به په دوهمه ویډیو کې کار وکړو. نو تر بلې ویډیو پورې مې په لوی الله سپارم. الله جل جلاله په امان.